بالاخره علي وزیر هم نن خپل خلو د پاکستانی حکومت پر وړاندې خلاصه کړه. دا چې هغه د پاکستانی حکومت او منظور پښتین په باره کې څه ویلي دي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر ویلي دوی به د ریاست له دې ظلم نه هیڅکله هم ونه ویریږي. علي وزیر زیاته کړه دوی د ریاست د ظلم پر خلاف راپورته شوي دي او هیڅکله به له خپلې مبارزې په شا نشي. علي وزیر دا خبرې په ټولنیزه میډیا کې په یو ویډیو پیغام کې کړي دي. علي وزیر ویلي پښتانه د ډار خلک نه دي او هیڅکله به له خپلې مبارزې څخه تیر نشي او نه هم د پاکستان له دا ډول کارونو ویریږي. هغه په خپلو خبرو کې پاکستان حکومت ته په تنده لهجه ګواښ وکړ چې د دې کار بدله به ورکړل شي. علي وزیر وویلي پاکستان حکومت تل له پښتنو سره ظلمونه او له دوی سره دوکې کړي او هیڅکله به دوی له دې وروسته د ریاست په خبرو ونه غولیږي. د ده په خبره ټول پښتانه د سولې غوښتونکي دي خو په خبرې پاکستانی حکومت سوله نه غواړي. نوموړي د پاکستان د دفاع وزیر خټک د هغې غوښتنې چې له پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو بلنه ورکړې وه وویلې د پاکستان حکومت سره خبرو کول وخت ضایع کول دي. یو ځل بیا لر او بر پښتانه د پاکستان پر حکومت وروسته له هغې په غوسه شوي کله چې پاکستانیو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له خپلو نورو ملګرو سره ونیو. علي وزیر ویلي پاکستان حکومت تل د پښتنو په هکله ظلمونه کړي او له دې وروسته به د دې ظلم مخنیوی بیا هم جریان ولري. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښ شوی وي نو در سره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریک کړئ.